د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ نشهیي توکو سره د مبارزې مدیریت د جلا جلا عملیاتو پر مهال زرګونه زېکپ ګولۍ اپین او چرس نیولي دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي دغه عملیات په رغداتو، چپرهار او غني خیل ولسوالیو کې ترسره شوي چې ورسره 3 کسه د یو اراده موټر سره یو ځای نیولي چې د لومړنیو څېړنو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو د یو لړ کشفي عملیاتو چې په غني خیلو، چپرهار او رودات ولسوالۍ کې ترسره کړل، 3 کسان د شاوخوا 28,000 زېکپ ګولیو سره او 20 کیلوګرامه چرس او 8.5 کیلوګرامه تریاکو سره دوی لاس په لاس ونیول. نیول شوو کسانو سره یو اراده موټر هم نیول شوی. نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. دغه راز د زېکپ ګولیو په تړاو نیول شوي کس پر خپل جرم اعتراف وکړ. وایي امنیتي مسؤلینو د چاپې پر وخت د زېکپ ګولیو سره یو ځای ونیوه. ما غوښتل چې دا زېکپ ګولۍ زه 15مې نه 20مې ته ویسم خپل کلي ته، هلته خریدان ولته هغه مې خرڅولې چې ولاړم نو کلي مې چاپه وه او دغه زېکپ ګولیو سره زه لاس په لاس ونیوم. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د ننګرهار امنیه قومندانۍ نشهیي توکو سره د مبارزې مسؤلینو بېلابېل نشهیي توکي نیولي دي.